پرون د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د زیږیدلو 22مه کلیزه وه، خو موږ دلته د حامد کرزي د افغانستان د پاچاهي په دوره کې چې د 14 کلنه پاچاهي وکړله لاسته راوړنې مو راخیستې دي چې د افغانستان سره کوم ښه کارونه او کوم بد کارونه یې راکړي دي. ډېر رازونه مو راخیستي دي. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د کرزي د 14 کلنې دورې لنډې لاسته راوړنې: لومړی د یو ولایت څخه 650 چرمینان جنرالان کړل، دا په داسې حال کې چې په ټوله اروپا کې 400 جنرالان هم نشته. دویم، اکاډمیک ځایونه یې د جنگي جنایتکارانو په نومونو ونومول، لکه فهیم، لکه احمد شاه مسعود. دریم، جنگي جنایتکاران پکې دومره قوي شول چې اوس دغه نظام ورته د مچ غول هم نه ښکارېږي. څلورم، پښتون ځوان پکې دومره وځپل شو چې پنجاب هم دومره نه و ځپلی. پنځم، د بهرنیو هیوادونو سکالرشیپونه ټول د یو قوم په واک او اختیار کې ورکړل شول. شپږم، فساد کې افغانستان اول شو او په لومړي ځل یو ولسمشر راجګ سو او خپل ولس ته یې وویل چې رشوت وخوري خو پیسې یې بهر ته مه وړئ. اووم، د اتل او بوتل تفکیک پکې بیخي ورک شو. اتم، د قهرمان مارشال او داسې نور القاب د لغمان د بادرنګو نه هم ارزانه شول. نهم، کوم سړکونه او پلونه چې پکې جوړ شول په دومره خراب کیفیت جوړ شول چې اوس ټول بیرته تخریب دي او دواري ترمیم غواړي. لسم، کوکنارو کرل پکې داسې عام شول لکه د لغمان ګلپیان او نوموړی ورور محمود کرزي ستر تمویل کوونکی و. 12م، د جهاد او مقاومت د ډلې نه د سلطان صلاح الدین ایوبي لښکر جوړ کړی و. 14م، په امنیت او پولیسو کې د غلا دپاره ټول د شمال لنډغر ځای پر ځای شول. 18م، د پیسو هیڅ کوم مدیریت یې ونه شوی کړلی. ګرانو لیدونکو، دا په داسې حال کې ده چې کرزي د افغانستان 14 کاله پاچاهي په مخ ویوړله، خو د ده په دوره کې افغانستان تر ټولو زیات وځپل شو او ډېرې ناخوالې یې ولیدلې. ګرانو لیدونکو، تاسو هم دغه ویډیو خوښه شوې وي نو دغه ویډیو له نورو دوستانو سره هم شریک کړئ تر څو د کرزي له دغو ناوړه کارونو څخه خبردار او آګاه وشئ. ډېره مننه چې ویډیو مو را سره تر پایه پورې وکتله.